په ورکو مورچلونو پسې لټون د سرخوږي نښتې دي. افغان ځواکونه شپږمه ورځ ده چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش له اورپکو سره په جګړو دي. تر اوسه له دواړو لورو لسګونه کسان وژل شوي او نښتې لا پسې سختې دي. بعضې خلک به بیرون داسې ویل کېږي چې داعش په تعرض کې د داعش منطقه نیولې، دوی چې په هغه منطقو کې کشتارګاوې وي، قرارګاوې وي، مرکزونه یې وو، هغه د تاسې د سر په سترګو باندې ویني چې موږ له دوی نه پاکې کړي او مردار یې اوس هم دلته په یو کور کې هم 12 نفره پراته دي او مخکې به هم تاسې د دوی جسدونه لیدلي. دلته جګړه کله ډله ییزې نښتې او کله غلچکي بریدونه وي. خو دا سرتیري شپږمه ورځ ده چې ایله 10 کیلومتره مخکې تللي. دلته په دې شوبلو کې د سرتیرو کیسه یو ډول ده. د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش له وسلوالو سره نښتې ته دغه سرتیري ور روان دي. خو له شوبلو دې خوا دلته په عامو ځایونو کې د خلکو کړاو لا ډېر دی. ځایي خلک وایي کورونه یې سوځېدلي، بېمینې شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ خلک وسلوالو له ځان سره یرغمل کړي دي. له دې کلي لومړی خلک وشړل شو او بیا د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د وسلوالو سنګرونه وو. دلته د ځایي پاڅونوالو دا سړی د داعش دا مخکینی تمځای راښیي چې وایي دلته یې د وسلوالو مرکز و. دا ایري په دې کور کې د تیر شوي ناتار کیسه ده. دې کورونه دا یوازې همدا کور نه دی، دا ټول ولس وسوځېده چې په کله دا پوستې راووال شوې، دا ولس یې غونډ ماشومان، زنانه، هر څه مکمل ټول د مخې پاتې شو. موږ نه دا وطن ډک پاتې شو، دا یې وسېزه، دا اوس هم لوګي بل دي. د دې سیمې سلګونه کورنۍ له خپلو مېنو وتلي او نور لا په تېښته دي. د دې وړې نجلۍ ایله د کاله په چرګانو وس بر شوی چې ویې ژغوري. د سیپیاو نه راکته غونډ کوټ بیا په خصوصا د سیپیاو علاقه ټوله چور شوې ده، مالونه دي، وړي ماشومان زخمیان دي. د ونو سورو ته د سوځېدلو مېنو څښتنان د خپل درد شیبې زغمي او چې پوځیان مخکې ځي دوی پسې منډې وهي. په هر ګام یې احساسېدلی شي چې سیمه د ټیکاو تږې ده، خو دلته په کرارۍ باور ساده خبره نه ده. سید عبدالله نظامي BBC د ننګرهار کوټ ولسوالي.